قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. درود شریف وایس. درنو معزز دوستانو، په دین مین و مؤمنانو ورونو، د الله تبارک و تعالی یو عظیم فضل دی، د الله لوی مهربانی او احسان دی چې الله جل جلاله نن موږ او تاسې په یو داسې مجلس کې سره یو ځای کړي یو چې په هغه کې د الله جل جلاله د قرآن عظیم شان د ختم پروګرام او مجلس دی. داسې یو مجلس دی چې بهترین انسانان ورته راجمع سوي، د الله او د الله د رسول خوش انسانان ورته راجمع سوي. زما ورونو، د الله تبارک و تعالی پر مځکه باندې در ټولو بهترین مجلس هغه د قرآن عظیم شان ته منسوب مجلس دی. هغه مجلس او پروګرام، هغه جلسه او هغه ناسته چې په هغه کې د الله د قرآن تعریف کیږي، په هغه کې د الله د قرآن صفت کیږي، په هغه کې د الله د قرآن فضیلت بیانیږي. دا د دنیا در ټولو بهترین مجلس دی، دا د دنیا در ټولو بهترین پروګرام دی. ما چې کمی کلمات ستاسې ودرانه حضور ته عرض کړي، په هغه کې یو څه کلمات د الله د حمد وي. دا د الله حمد
په داسې ځای کې باید چې وویل سي لکه دا مجلس چې دی په داسې پروګرام باندې باید چې د الله حمد وویل سي تاسې به یقینا له سهاره ناست یاست او اوس به هم کېدلی سي ساعات و 2 ساعته وخت نور له تاسې واخلي خو یو ډیره مهمه خبره دا ده که چیرې موږ او تاسې دغه مجلس په دغه نیت باندې واورو په دغه نیت باندې کې کښېنو چې دلته د الله جل جلاله ذکر کیږي دلته د الله دین بیانیږي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اقوال بیانیږي او دا مجلس په یو داسې نسبت باندې جوړ دی چې هغه ته د الله قرآن وایي د الله د قرآن مجلس دی زما ورونو دا بهترین عبادت دی افضل ترین عبادت دی در ټولو خوندور عبادت دی خو دا کار هلته کېدلی سي چې کله زموږ او ستاسې نیت د الله رضا یي زموږ او ستاسې نیت به دې کې دا یي چې زه د الله و دین ته راغلی یم د الله و دین ته منصوب یو پروګرام او یو مجلس دی زه په دې کې شرکت کوم په دې کې ناست یم که په ما باندې 1 ساعت تېرېږي که 2 ساعت را باندې تېرېږي که مې ټوله ورځ تېرېږي خو د الله د دین سره تړلی مجلس دی نو دا زما دپاره یو غنیمت دی او یو سعادت دی او د دغه مجلس په برکت باندې به الله عز وجل موږ د جنت مستحقین ګرځوي الله عز وجل به مو د جهنم له وره او د الله له قهر او له غضب به د خلاصون سبب ګرځي نو ځکه زما ورونو اوله وار زموږ او ستاسې لپاره مهمه د نیت خبره ده ما یو روایت ستاسې و درانه حضور ته عرض کړي دا روایت د بخاري شریفي بلکې د احادیثو د کتابو تقریبا د ټولو کتابو په سر کې دا روایت راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه روایت کړی دی وایي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه مې واورېدله چې ویلی چې دارومدار د اعمالو دا په نیت پورې دی انما الاعمال بالنیات دارومدار د اعمالو دا په نیت پورې دی وانما لكل امرئ ما نوى د هر مؤمن مسلمان د هر عمل دارومدار هغه په نیت پورې دی د ده عمل د ده په نیت پورې تړلی دی انما لكل امرئ ما نوى د هر مؤمن مسلمان کار د ده ژوند د ده ټوله ترتیب د ده په نیت پورې تړلی دی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله کم مؤمنان مسلمانان چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره د مکې مکرمې څخه هجرت وکړي او مدینې منورې ته د دې نیت د الله او د الله د رسول رضا وه د دې مقصد د الله د دین علوه وه د الله د دین نصرت مقصد و نو الله او د الله رسول یې پیدا کړه د الله رضا یې پیدا کړه د الله د رسول رضا یې پیدا کړه دغو خلکو او هغو کسانو چې د الله د رسول سره هجرت وکړي خو د دوی په دې هجرت کې مقصد دا و چې مدینې منورې ته به ولاړ سو هلته به د کاروبار ترتیب برابر سي د تجارت موضوع به برابره سي یا هغه کسان وه چې دوی دا اورېدلې وه چې انصار صحابه کرام هغه ډېر غیرتمند دي هغه ډېر دلاوره دي هغه د الله پر دین باندې هر څه قربانوي هغه خپل مهاجر ورونه ته هره قرباني ورکوي نو د هغو مقصد د یو څو کسانو نیت دا و چې هلته به موږ کوزدې پیدا کړو هلته به ودونه وکړو نو هغو ته هغه شی ورسي خو د الله او د الله د رسول رضا یې نه کړه پیدا هغه ابدي د الله جل جلاله انعامونه هغه جنت چې د الله په رضا کې دی هغه یې نه کوي پیدا زما ورونو الله عز وجل زموږ او ستاسې نیتو ته م ګوري دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو موضوع خو لیکن د دغه حدیث شریف د عمر رضی الله عنه د دغه روایت دا یو قانوني کلی وګرځېدی زموږ او ستاسې دپاره بلکې در قیامته پورې د ټولو مؤمنانو دپاره چې زموږ او ستاسې اعمالو ته الله ګوري د عمل او نیت کم برابر و نو الله به راسره راضي سي که مو د عمل او نیت نو برابر نو د الله رضا سړی نشي پیدا کولی زما ورونو دوستانو تاسې یقین وکړئ چې داسې مجلس د حقاني علماو د داسې علماو چې هغه یقیني د الله د رسول وارثان وي داسې مجلس کله کله پیدا کیږي په دنیا کې ډېر مجلسونه جوړیږي ډېرې جلسې جوړیږي
ډېر پروګرامونه جوړیږي، ډېر معتبره خلک سره رايوځای کېږي، خو داسې د حقاني علماو مجلس، د داسې علماو مجلس چې هغه یقینا د الله رضا وي، په هغه کې یقینا د الله د رسول وراثت موجود وي، دا کله کله موجودیږي، دا کله کله وي. دا زموږ او ستاسې نعتخوانان ملګري، دا زموږ او ستاسې شاعران ملګري، دا تاسې ګورئ چې دی نعتونه وایي او د دغو نیکو صالحو شاعرانو شعرونه وایي. په هغه شعرو کې د چا تعریف کوي؟ په هغه کې د شیخ ادریس حفظه الله تعریف کیږي، په هغه شعرو کې د شیخ رحیم الله حقانی تعریف کیږي. دا ولې د په زرونو علما دي، په لکونو علما دي، ولې یو دوه درې پنځه علما یادیږي؟ په دې کې خبره ده چې دا هغه علما دي چې دې په حقیقت کې د الله و دین ته خدمت وکړي، دې په حقیقت کې د الله د دین سره وفا درلوده، دې په حقیقت کې د الله پر دین باندې زړه درد کوي. دا هغه علما دي. تاسو ته به دا در معلومیږي چې زموږ او ستاسې په سیمه کې ډېر علما دي، ډېر خلک دي، ډېر مشهوره دي، ډېر د نامداره خلک دي، لیکن هغو د الله د دین سره حقیقي وفا نه ده کړې. هغو د الله د دین سره چې د الله دین څه ځینې غواړي هغه یې نه دی کړی. هغو ته چې د الله د رسول وارثان ویل کېږي یا د ټولو انبیاو وارثان ورته ویل کېږي، هغه د وراثت حق یې نه دی ادا کړی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي علما دا د انبیاو وارثان دي. انبیاو په خپل میراث کې د سره زر او سپین زر نه دي پرېښي، انبیاو په خپل میراث کې علم پرېښوي. چا چې دغه علم د الله د رسول د حقیقي میراث دا وراثت واخیستی او په دې کې خواري وکښله او دغه یې د ځان کوي، هغه سړی د الله د رسول وارث دی، هغه د ټولو انبیاو وارث دی، هغه د الله د رسول پر نقش او پر قدم باندې روان خلک دي. زموږ او ستاسې په سیمه کې ډېرو خلکو ته د ملایانو نسبت کېږي، په ډېرو لوی القابو باندې یادېږي، لیکن اصلا د الله او د الله د رسول دشمنان دي. زما د دیوبند د علماو سره تړاو دي. زه به تاسو ته ګورئ یو څو خبرې وکم او ډېرې مهمې خبرې به درته وکم. هغه مهمې خبرې دا دي چې زموږ او ستاسې په سیمه کې یو فتنه ده، یو لویه فتنه ده. دا فتنه د ملایانو په شکل کې، دا د اخوندزاده خیلو په شکل کې، دا د سیدانو په شکل کې، دا د غاګانو په شکل کې، دا د ګیلانیانو په شکل کې دا فتنه پیدا شوې ده. دا فتنه څه ده؟ دا تا بې دینه کوي، دا تا وبیایي و هغه طریقې ته د یهودو دی بیایي. دا هغه دین چې محمد رسول الله راوړی دی، دا هغه دین چې ابوبکر راوړی دی، دا هغه دین چې امام ابو حنیفه بیان کړی دی، دا پر هغه باندې خاورې اچوي. دا تا بیایي و بېدیني ته، دا تا بیایي و ګمراهي ته، دا تا بیایي و دوکانداري ته. ځکه زما ورونو باید چې تاسې له دې سره بیداره سئ، تاسې د حقاني علماو لاره ونیسئ. دا په نن زمانه کې زموږ او ستاسې پر دغه برې صغیر باندې چې هندوستان دی، بنګلادیش دی، پاکستان دی، افغانستان دی، په دې کې دوې ډلې دي. یوه ډله د حقاني علماو ده چې د دیوبند په نامه باندې یادېږي. د دیوبند علما دي، دا د دیوبند علما دې د الله پر دین باندې دوکانداري نه ده کړې، دې د الله د دین سره نازواني نه ده کړې. دې علماو د الله د دین سره نازواني نه ده کړې. ګورئ، زه د یو عالم زوی یم، پلار مې یو شیخ الحدیث کېدلی چې په دې مجمع کې به ډېر خلک پېژني، په دا سیمه کې یو مشهوره عالم. او هغه پلار زموږ والد صاحب د نور المشایخ او د ضیاء المشایخ صاحب د کابل د حضراتو خلیفه و. الحمدلله تقریبا 26 یا 27 کاله له مخ زه او زما ناسکه ورور دی مفتي شیخ روزي محمد صاحب د کشتم د خلیفه صاحب د مدرسې او یو مولوي عبدالرازق صاحب تقریبا 26 یا 27 کاله د مخه موږ درې سره یو ځای د کشتم خلیفه صاحب مبارک ته ورغلو، د هغه سره بیعت وکړو.
نو زموږ په دغه سیمه کې په دغه علاقه کې د طریقت خلک مشوره نیک او صالح کسان په هغو کې یو د کشم خلیفه صاحب مبارک او د دیوبند سره تړلي جید علما کرام زموږ په استادانو کې شیخ مفتی رحمت الله تعالی علیه دا زموږ استاد د هغه ورور شیخ مفتی روح الله صاحب او دغه رقم دا شیخ عبدالسلام صاحب شیخ علامه ایدر صاحب شیخ مولانا عبدالغنی صاحب شیخ حافظ فضل صاحب دا ټول لوی علما دا د دیوبند علما وو دا زموږ په سیمه کې له وخته دا زموږ علما دا ټول په طریقت کې داخل د صوفیانو د یو نیک او صالح صوفي سړي سره به د بیعت سلسله وه او سبقانو د علم سلسله به د دغو جید علماو سره وه دا سلسله را روان و الحمدلله هیڅ اختلاف نه نه د کفر د اسلام خبرې وي نه یو پر بل چا باندې ټاپې وي نه د دیوبند د علماو په مقابل کې څوک غږېدلی سو نه چا دا جرأت کولی سو لیکن څوکه چې کله زموږ دغه علما دا لوی مشایخ لکه شهید مفتی صاحب لکه حضرت مولانا حافظ فضل صاحب لکه شیخ سلام صاحب لکه شیخ علامه ایدر صاحب دا لوی علما چې زموږ د دې سیمې ټول سوله وفات سوله څوک شهیدان سوه نو یو فتنې سر راپورته کړي دغه فتنې ظاهرا ښه ګردۍ لنګوټه به یې درته تړلې وه او شب مبارکه ژرې به یې پرېښې وه درته ویل چې موږ خو د طریقت خلک یو موږ خو د ذکر او د تسبو خلک یو موږ د وهابیانو ضد یو موږ د پنجپریانو ضد یو موږ د باطلو ضد یو دا یې نه درته ویله چې زه په اصل کې نه د طریقت غم اخسته یم نه د شریعت غم اخسته یم زه د دغې خېټې غم اخسته یم زه د دوکاندارۍ غم اخسته یم زه د عزت غم اخسته یم څه مریدان پیدا سي یو 15 مخته د سره ځغلي یو 15 شاته د سره ځغلي شکرانیه درته را روانې او د خردو د زیارتو د پیرې او موریدې په نامه باندې د دوکانداري مخته ولاړه سي دا یې نه ویل چې کله په دې باندې پوه سوه دغه دوکانداران چې کله په دې باندې پوه سوله چې اوس د دیوبند هغه جرأتمن غیرتمن دلاور علما هغه اوس نسته که څوک شته هغه د خپل عزت په خاطر باندې د خپلې مدرسې په خاطر باندې د خپل کور او د خاندان په خاطر غږ نشي کولی د خلکو سر راپورته کړي اوله وار یې د دیوبند پر علماو ردونه وکړه بیا یې دا مسلمانانو ته وویل چې ګورئ دا دیوبندیت دا دوه قسمه دی یو حقیقي دیوبندیان دي یو جعلي دیوبندیان دي هغه سړی حقیقي دیوبندي دی چې د دغه پیري او موریدي چې غیر شرعي پیري او موریدي و د الله او د الله د رسول لارې خلاف وه کې دې ته غږ نه کوي دا حقیقي دیوبندي دی او هغه عالم او شیخ چې دغه دوکاندارانو دوکانداري وربندوله چې ورته ویل به چې ګوره د الله په دین کې به دوکانداري نه راته کوي که موریدي کوي که پیري کوي که ذکر کوي د قرآن او له حدیث سره به برابر کوي هغه ته لقب ورکړي چې دا جعلي دیوبندیان بیا څوکه دا خبره راپورته کړه چې دیوبندیت څه شي دی موږ د امام صاحب په مذهب باندې یو زه نه دیوبندي یم نه بریلوی یم نه بل شی یم زه حنفي یم مقصد په دې کې څه شی و د دې خبرې چې دا 100 کاله پر دغه سیمه باندې د دیوبند علماو ترتیب روانو د دیوبند علماو نظام روانو مدارس یې روانې وې سلسله یې روانه وه دا 100 کاله دا فتنه نه وه چې زه نه دیوبندي یم نه بریلوی یم زه حنفي یم په دې کې مقصد څه شی و مقصد دا و چې دغه 2 نمبره کسان دغه دوکانداران دا د صوفیت په نامه باندې دا بریلویان دا د صوفیت په نامه باندې دا بریلویان دا سلسله د دیوبند علماو خاموشه کړي چې د دیوبند علما دوري کې بیا چې د هر څه کول هغه کوه ځکه د دیوبند علماو د دیوبند علما تقریبا ادنا او اعلا دا ټول اعلا دي د هغو شیوخو د هغو بزرګانو د هغو هر قدم د الله او د الله د رسول د قول سره برابر هغه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو او د خیر القرون پر نقشه باندې روان خلک دي هغه بدعت نه خوښي او پر بدعاتو باندې رد کوي
هغه په صوفیت کې د پیر او موریدي په نامه باندې دکانداري نه پرېږدي، هغه د زیارت په نامه باندې کاروبار نه پرېږدي، هغه د اخندزاده صاحب په نامه باندې د اغا صاحب په نامه باندې د پیر صاحب په نامه باندې دکانداري نه پرېږدي. هغه وایي دین د الله دین دا د دکانداري شی نه دی، دا به د پلار د نیکه میراث نه ګرځوي، په دې باندې کې به دکانداري نه راته کوي، د دې مخه ګرځوي. نو دا هغه خلک چې په دې باندې پوه سوله، دا دولنبره بېدینه چې په دې باندې پوه سوله چې زموږ مخ ته دا دیوبندي حقاني علما درېږي، نو راولاړ سوله، ناره یې وکړل چې ګورئ موږ نه بریلویان یو نه دیوبندیان یو، موږ حنفیان یو. بریلوی یم وایي زه حنفي یم. دا د پیر په نامه باندې چې کوم خلکو د پیري په نامه باندې چې کوم خلک دا د الله بندګان یې ګمراه کړي، دا دکانداري چې کوي، دا د حقاني علماو په مقابل کې چې درېږي، دا د دغه شیخ شهید رحیم الله حقاني چې پر دا دیوال باندې نوم لیکلی دی، د ده په مرګ باندې چې مبارکي ورکړې دا برلویان صیفیان، دا مو وایي موږ حنابي، دا موږ حنفیان چې د زرونو او د لکونو علماو استاد وي، د هغه په شهادت باندې ته یو بل ته مبارکي ورکوې، ستا په ایمان کې راوله ماته شک رالوېږي. په حنفیت نه چې ته حنفي یې، په دا مسلمانۍ کې دی لا ماته شک رالوېږي، ته په مسلمان یې که به نه یې، په دغه مبارکي کې وروسته به ته مسلمان پاته سوی که به نه یې پاته سوی. نو ځکه زما ورونه دا یو لو فتنه پیدا سوې ده، دا کس که د سر او د مال په قرباني باندې دغه علما نه ورته ودرېدله، زما د الله په ذات قسم چې د دوی پر ټولو علما باندې اوس هم د منافقو د کفر ټاپه لګولې ده، بیا بیا باندې لګوي، او دا ټوله خلک به په دغه نومانو باندې د الله له دینه بیا یې بېدینه کوي به. نو ځکه زما ورونو موږ او تاسې سره ورونو یو، دا د الله دین دی، دا زموږ او ستاسې د ټولو دین دی. د سړي چې په خپل کور خوا بدېږي، په خپل خاندان باندې خوا بدېږي، په خپل مدرسه یې خوا بدېږي، په خپل امامت یې خوا بدېږي، په خپل شهرت یې خوا بدېږي، دا د الله دین هم پر موږ باندې دغونه حق لري. دا خبره ما در دا اوسه نه وه کړې، ګورئ اوس یې دا دې درته کوم، زما ملګري په دې باندې خبر دي چې د دغو دوه لمبرو پیرانو یو سړی د فیصل آباد له ما سره 2 کاله له مخه رابطه وکړه، په ډېر ښه انداز باندې رابطه را سره وکړه، په ډېرو ښو اخلاقو باندې، په ډېرو ښو القابه باندې ملقب کړم چې پلانکی مولوي صاحب او پلانکی مفتي صاحب، ستا بیانونه موږ ته داسې خوند راکوي، داسې دا ستا بیانونه موږ ته فایده کوي او داسې ښه بیانونه دي، دا خبرې یې را سره وکړې دي. بیا یې راته وویل چې زه پلانکی حاجي صاحب یم، په فیصل آباد کې مې کور دی، دا زموږ او ستاسې د دغو قومو سړی دی، داسې نه دی چې ناولده سړی دی. یوه مهرباني دې کړې وایي، ډېر ښه بیانونه کوي او ډېر ښه بیانونه دي، مسلمانانو ته یې ډېره فایده رسېږي، یوه مهرباني وکړه مفتي صاحب، دغه یو کار دې کړی وای، دا زموږ د پیر صاحب دې څه صفت کړی وای، دا خو ډېر مبارک خاندان دی، دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم لمسیان دي، دا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه لمسیان دي، د دوی څه صفت یې کړی وای چې تا په دنیا کې پر ما باندې په هر شي باندې لار ښوولی، زه به هغه شی تاته اخلم، خو ما له خپله ذهنه له خپله فکره دا ایستلې ده چې یو نوی پراډو موټر به تاته زه اخلم، دا به زه تاته په تحفه کې درکوم. دا یوه مهرباني وکړه مفتي صاحب، دا یو کار خالي وکړه، صرف په خپل بیان کې، په خپله مدرسه کې، پر خپل منبر باندې صرف زموږ د شیخ صاحب، زموږ د پیر صاحب په مبارک کې دا ووایه چې دا یقیني د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خاندان دی، دا سیدان دي، دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حقیقي لمسیان دي، دا نیک خلک دي، بس دا څو کلمات یې ووایه. ما ورته وویل دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د لمسیانو یا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اهل بیت محبت ته اوس ما ته راښیې که ما ته معلوم دی، او دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د لمسیانو یا د اهل بیتو سره محبت دا اوس زه له تا زده کوم که دا زموږ د ایمان یوه حصه ده. نو دا سړي راته وویل چې یا دا خو ته عالم یې، دا خو به علما خو د اهل بیتو سره ډېر محبت لري، دا خو به خامخا در دې نه مخه به هم ستا ایمان او عقیده به دې دغه وه چې دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د خاندان څونه عظمت او قدر دی او زموږ د ایمان څونه حصه ده، دا به تاته معلومه وه، بلکل به درته معلومه وه. نو چې ما د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو چې زما د ایمان یوه حصه ده، نو خو پر دې باندې ما بیان هم کړی او خپلو مقتدیانو ته، خپلو مخلصونو ته به اندازه یې ښوولی
چې د دې خلکو څونه قدر دی او څونه عظمت دی څونه عزت دی په هغه باندې د ده ولې غاړه نه وځي دا خاص دغه ولې راڅه غواړي چې ستا د پیر نوم دې یاد سي او د ده خانقاه دې یاده سي او د ده کورنۍ دې یاده سي او بیا دې زه د ده صفته تعریف وکړم او بیا به ته ماته په دې باندې یو موټر په تحفه کې ماته راکوې دا سړی مې په دا خبرو کې سره راوګرځوي ما ورته ویل ګوره دونه راته ووایه که ستا پیر په شرع باندې برابر دی د ده عمل قول کردار له قرآن سره برابر دی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د سنت سره برابر دی او د اهل بیتو له شان سره برابر دی دا زما فرض جوړیږي زه به د ده صفت هم کوم تعریف یې کوم او د ده تایید به هم کوم او که چیرې ستا پیر د الله د قرآن سره مخالف دی ستا پیر علی الاعلان د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په سنت مقابل کې ولاړ دی او ستا پیر علی الاعلان هغه کارونه کوي چې هغه ته د امت د ټولو علماو په اتفاق باندې کبیره ګناه ده نو زه ستا د دغه کبیرې ګناه تعریف او صفت یې په دې منبر باندې وکړم نو دا سړی د دغې خبرې د اورېدلو څه نه جواب شو ما ته اخري بله خبره ورباندې ودرېدله و دا به زموږ او ستاسې په مابین کې څه محبت پیدا شوی وای په دې باندې ډېر مریدان ستا له لارې ولاړه د ډېرو مریدانو دا نه ده خوښه نور ستا بیان واوري د ډېرو مریدانو دا نه ده خوښه چې نور د دیوبند د علماو پر مسلک باندې ولاړ شي د ډېرو علماو نور دا نه ده خوښه چې د ده یو مجلس ته د دیوبند علما راسي ګورې زما ورونه دغه د دوکاندارۍ ځای و داسې دا خلک د علماو ته هغه خلکو ته چې د هغو خبره در یو چا رسېږي هغه بیا پر داسې لیول باندې پر داسې ترتیب باندې ورته راځي چې رایې نیسي او دته خرڅ ورکړي د ده په جیب کې شی ور واچي بیا د ده د پیر صاحب صفت وکړي زه بله ورځ یو ځای له مخې در ما له مخې چې بیان وکړي د دې شیخ صاحب موږ د یو ځای سره میلمانه وو دغه شیخ صاحب ته مې د یو چا بیان وکړي ما دلته یو سړی و ډېر مشهوره و د خلکو ته ځان پر پیر باندې تېر کړی و حتی دا وایه دا کوله چې دی په کوټه کې ناست دی د خپلو موریدانو وظیفې په دوبۍ په سعودي کې وربدلوي دا دعویه کوله چې زموږ پیر صاحب زموږ خلیفه صاحب د ده په زړه کې دونه نورانیت دی دی و هغه حتی په طریقت کې دی و هغه حتی رسېدلی دی چې دی ناست په کوټه کې دی په افغانستان او کابل او دوبۍ او سعودي کې د خپلو مریدانو وظیفې وربدلوي نو ډېر صفت یې ماته یو چا وکړي یو وخت دا سړی راغلی و کوچ ته چې د چا میلمه و هغو خلکو ما ته ټلیفون وکړي چې پلانکی پیر صاحب مبارک راغلی دی ما هم دا خبرې ډېرې اورېدلې وې نو که د ده د مجلس د اورېدلو شوق لرې یا خوند درکوي بس دغه یې ځای دی راس نو زه په دغه مجلس کې حاجي شمس الله حاجي صاحب ناست دی ما او دغه حاجي شمس الله حاجي صاحب دواړه د شپې ورته رالو ډوډۍ مو بل ځای خوړلې وه صرف د خلیفه صاحب او د دوی د پیر صاحب مجلس ته رالو کله چې د پیر صاحب سره کښېنستو د پیر صاحب مریدان ورته راولاړېدل وظیفې ور بدلولې یو مشهوره مولوي صاحب دی نوم بیا نه اخلم دا مولوي صاحب هم ورته راولاړ ښه مقرر دی ښه بیانونه هم کوي ښه عالم هم هغه چې ورته راولاړ سو د مریدانو د یو مرید وظیفه یې ور بدله کړله دا مرید تر دې له مخه دا پیر صاحب ته وویل چې پلانکی خدمت تم کوم پلانکی خدمت تم کوم پلانکی خدمت تم کوم د دې خدمتو څخه خلاص پیر صاحب خوشحاله سو د مریدانو سلسله را شروع د وظیفې ګوري د یو مرید وظیفه یې وکتل د بل د یې وکتل د بل د وظیفې سره وربدلوي هغه د خدمت مرید راولاړ سو هغه چې ورته راولاړ سو حضرت صاحب چې د ده وظیفه وکتله یوه وظیفه یې وربدله کړه بیا ورته دا خو دې وختي لا دا وظیفه جاري وه پخه ده بله یې پسې وربدله کړه بیا ورته دا هم جاري ده دا هم پخ سوې ده سبحان الله د اخلاص نتیجه وګوره بله یې پسې ورکړه مرید خو څه سات کوي له مخ خو موږ دا مجلس ولیدی چې وعدې وکړې پخې وعدې د پیر صاحب د خدمت در دې وروسته هغه مولوي صاحب راولاړ سو هغه حقیقي صوفي عالم دی ښه عالم دی زموږ ملګری دی که دا زما مجلس واورېد انشاءالله سر یې خلاصېږي هغه حاجي صاحب د لې ناست دی هغه دا خبرې اوري هغه چې راولاړ سو د هغه وظیفه چې وکتل هغه ته ویل ستا د وظیفې خونده نسته هغه ورته شیخ صاحب
دونه وخت مې د پلانکي شیخ صاحب سره تیر کړي، دونه وخت مې دا وظیفه کړې ده، یوه ورځ مې ولاکه ختم خواجهګان قضا کړي، یوه ورځ مې ولاکه وظیفه قضا کړي، څنګه وظیفه ده چې نه پکېږي؟ را بدله یې که بله وظیفه راکړه. ده ورته نه دا خو مسخرې نه دي، ګپ خو نه ده، نه ده پخ صحیح، څنګه یې در بدله کړه؟ خوارکي ډېرې زارۍ ورته وکړې، له موږ مې څه شرمېدی، خو پیر صاحب مبارک وظیفه نه کړه وربدله. زه هم په تعجب کې شوم، سړی بیا مې پر دغه عالم باندې څه شک راغلی، سړی نو ده به وظیفې نه یې کړې هسې له ځانه به غږېږي. پیر صاحب خو دې خلک وایي د دې ځایه په دوبۍ کې د خلکو وظیفې وربدلوي. د کشف او د کرامت او د بزرګۍ و هغه حد ته رسېدلی دي چې ناس په کوټه کې دی، په سعودي کې د یو مؤمن مسلمان پر سینه باندې الله تبارک وتعالی دته علم ورکوي، بیا د هغه لطایف ګوري چې په دغه لطایفو باندې انوارات د مشایخو د بزرګانو د را روان دي که نه دي را روان، دغه د دغې لطیفې ذکر دا جاري دی که نه دی جاري. نو له دې ځایه سعودي ورمعلومېږي، نو دلته خو به د مولوي صاحب سینه هم ښه خوندور ورمعلومېږي. ناست په مجلس کې ناست د صدقې وروسته پیر صاحب یو کیسه شروع او په کیسه کې وویل وایي ګورئ دا اخلاص بیا جلا شی دی، ما چې د پلانکي مرید وظیفې وربدلولې په هغه کې دغونه اخلاص و، اخلاص کې نه موږ ولیدې، خو له ده سره یې 15 وعدې دلې وکړې او پخې پخې وعدې چې دا خدمت درته کوم، دا خدمت درته کوم، دا خدمت درته کوم. ګورئ دا د اخلاص نتیجه ده. ته وګوره د وظیفې څنګه جاري دي. نو زه به وایي د اخلاص پورې یوه کیسه درته وکړم. په اخلاص باندې الله جل جلاله انسان ته ډېر لوی مقام ورکوي. یو شیخ مبارک و په مجلس کې ناست و، یو سړی ورته راغلی، مریدان ورسره ناست و، سړی ورته راغلی ډېر یې شیخ صاحب مبارک ته وژړل. شیخ صاحب ته وویل زما دا کار دی غول نه کېږي، دا کار زه نه سم کولی، نه کوم. سړی ډېر ورته وژړل، به ځین روان سو، ناامید سو ولاړ. بله ورځ بیا مریدان ناست، بیا هغه سړی راغلی. هغه سړی چې راغلی بیا یې شیخ صاحب ته ډېر وژړل او ورته ویې ویل چې زما دا کار دې را کړی وای، بیخي ډېرې خواستې او زارۍ ورته وکړې، خو شیخ صاحب ورته ویل نه 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 کېږي، نه کوم. بیا هغه سړی لاړ. مریدان د حالت ویني. درېیمه ورځ بیا شیخ صاحب ناست دی، بیا هغه سړی راغلی، بیا یې ډېرې زارۍ ورته وکړې. په دې ورځ یې نو بیخي دونه زارۍ ورته وکړې چې شیخ صاحب ته نوره حیا او شرم ودرېد. دا د ده له ډېرو زاریو ورته ویې ویل چې غم یې مه کوه، بس زه به بیا ورته ووایم ځه ته ولاړ سه. بس سړی ووت. سړی چې ووتی صدقې بعد ده پر خپلو مریدانو باندې مخ راواړوي، وایي تاسې په دې باندې پوهېږئ چې دا څوک و؟ هغه ویل قربان دې سم شیخ صاحب مبارک، موږ ته خو ولاکه دا ځای رامعلومېږي، دا وضاحت به نو ته راته وکړې. ده ورته ویل دا سړی چې و دا په 4م اسمان کې یو مقربه فرشته وه. دې فرشتې د الله تبارک وتعالی نافرماني وکړله، د الله څخه بغاوت وکړي، د الله سرکشي وکړه، نعوذ بالله. بیا الله تبارک وتعالی هغه د دې منصب و طاقت و رتبه دا یې ټول ور ختم کړه. هغه یې ساده فرشته ځین جوړه سوه. بیا دې الله ته ډېرې خواستې وکړې، ډېرې دعاې وکړې، ډېرې زارۍ ورته وکړې چې الله ما بس په دې ګناه باندې معاف کړه، دا ګناه چې ما کړې ده در دې ګناه نور راتېره سه الله، بس دا بله وخت داسې نه کوم. زه چې دا کمې خبرې کوم پر دغه خبره باندې الله جل جلاله شاهد ګرځوم. هغه بل مولوي صاحب چې ناس هغه مشهوره مولوي صاحب، هغه ښه عالم دی، یعنې تقریبا شیخ دی، په کابل کې دی اوس. الله دې په دې خبره د دغه خبرې پوښتنه له ما څخه د قیامت په ورځ باندې د ټولو انبیاو مخ ته وکړي چې زه په دې خبره کې مبالغه نه کوم، نه خلاف وایم. نو موږ ته خبرو ته مو غوږ نیولی دی چې دا بېادبي د ډېره مافي، دا خرکوس اوس څه وایي، دا اوس کومې خوا ته ولاړ. فرشته بیا ګناه، بیا لویه ګناه، بیا رتبه ختمه سوې ده. نو دا فرشتې بیا الله تبارک وتعالی ته ډېرې زارۍ کړي دي چې الله ما معاف کړه. الله رب العزت نه دي معافوم. تر ډېر وخت وروسته الله جل جلاله ته بیا ډېرې زارۍ وکړې. بیا الله تبارک وتعالی د فرشتې ته وویل چې په دنیا کې زما یو ډېر محبوب بنده دی،
پلانکی اخونزاده صاحب دی، پلانکی پیر صاحب دی، پلانکی آغا صاحب دی، چې در څو پورې هغه نه یې راته ویلي والله که دې معاف کړه. څوک ورته وایي؟ څوک ورته وایي؟ الله جل جلاله وایي. چا ته وایي؟ فرشتې ته وایي. فرشتې څه چم کړی دي؟ لو ګناه کړې ده، ګناه، لو غټه ګناه کړې ده. قرآن کې الله جل جلاله وایي لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. د ټولو فرشتو په باره کې، د ټولو ملائکو په باره کې الله عز وجل دا وایي چې دوی ګناه نه کوي، د مثقال ذرة د الله نافرماني نه کوي. دا قرآن وایي، دا صریح نص دی، دا د قرآن عظیم شان دا ښکاره مخامخ توري دي. پیر صاحب څه وایي؟ فرشتې ګناه کړې ده په څلورم اسمان کې او لو ګناه کړې ده، بیا الله تبارک وتعالی د دغې ګناه په وجه باندې د دې رتبه ختمه کړې ده. اوس الله جل جلاله د ډېرو زاریو وروسته الله تبارک وتعالی ورته وایي چې په دنیا کې پلانکی اخندزاده صاحب دی، پلانکی خلیفه صاحب، چې هغه راته ووایي چې معاف یې کړه، بیا یې دې معافومه، والله که دې معاف کړم. د الله تبارک وتعالی او د فرشتې په مابین خبرې شروع دي. نو بیا دا فرشته راله، بله ورځ یې ډېرې زارۍ راته وکړې، ما نسم کولی. بیا راله، نو دا ته دا حالت د دې د ولې دی د فرشتې ده. اوس مې دا وعده ورسره وکړه، بس ما زه به الله ته ووایم، بس زه دا کار کوم. بیا د بې د ما پې داسې خرکوسان پیدا شي د خلیفه صاحب په نامه باندې، د پیر صاحب په نامه باندې. د دې په مقابل کې چې یو حقاني عالم چې دا قرآن او د حدیث یې زده وي، دا د امام صاحب مذهب ور معلوم یې نه ودرېږي، نو ټول امت یې در کافران کړه. چې د مؤمن مسلمان عقیده داسې چې د الله فرشتې ګناه کوي او بیا په بندګانو کې یو بنده، یو مولوي صاحب بیا د دغې فرشتې سفارش کوي د الله په حضور کې. نو بالا خبرې نورې کمې خبرې پاتې تاسې راته ووایاست. زموږ او ستاسې دلته یو خلیفه صاحب دی، یو پیر صاحب دی په دا کشلاخ، نیک سړی دی، کني ښه سړی دی، پلار یې زما د پلار انډیوال او دی خپل هم ښه دینداره سړی. د دغه موریدانو حاجي محمد ګل په نامه باندې په کشلاخ کې یو حاجي صاحب لیدلی په کوټه کې د بوټو دوکان. ما ته وایي یو ځای سره تللي یو، له هغې خوا را روان یو، پیر صاحب مخ ته موټر کې سپور دی، موږ د شا په موټر کې سپاره یو. مورید یې راته وایي وایي حاجي محمد ګوره دې پیر صاحب ته به داسې سترګه باندې مه ګوره، دغه غا صاحب ته د پیر صاحب ته به داسې سترګه مه ګوره، قسم په الله د دغه غره اخوا ته ټول شیان ورمعلومېږي. قسم په الله دا پیر صاحب ته، دا زموږ پیر صاحب ته در دغه غره اخوا ته دا ټول شیان ورمعلومېږي. دغه عقیده ده د مورید. پیر صاحب ته در غره اخوا ته ټول شیان ورمعلومېږي. موږ سره چې په کوټه کې ناست دی، هغه پیر صاحب ته له کوټې په دوبۍ کې د خلکو وظیفې وربدلوي. دلته دا نږدې قرآن چې دا د ایمان ورباندې راوړي، په دې قرآن نه دی خبره. دلته د د عقیده، د د ایمان له دغه قرآن سره ټکر دی، د ایمان ورباندې راوړي. دا داسې پټ دا په قرآن عظیم شان کې دا باریکۍ نه دي چې هر ملا نه ورباندې پوهېږي. یا دا صریح قرآن دی، دا داسې ښکاره معنا دا ده چې د الله فرشتې ګناه نه کوي. دلته د پیر صاحب دغه کیسه ده. ما هغه حاجي شمس الله حاجي ته ویل مال ورور راځه، زه ډېره بخښنه څه غواړم. څه خبره وم؟ خلکو یې نسبت کوي خلیفه صاحب مبارک له کوټې په دوبۍ کې د خلکو وظیفې وربدلوي. څه به خبره وم؟ دا جاهل، دا بېدینه، دا بېعقله، دا خر. موږ هم ورته را روان، راځه ورور زه له تا بخښنه غواړم چې ته ما دې سړي ته راوست. ځینې ولاړ شو، ځینې ولاړ. نو ځکه زما ورونه دغه کاروباریان، دا دوکانداران، د یو بل پیر صاحب هم چا ډېر صفت راته وکړي. مجلس ته یې ورغلم، مبارک دغه ته ورغلم، شتنې ته ورغلم، ملګري را سره وه په دغه بایپاس باندې، د دغه مشرقي بایپاس باندې، مغربي بایپاس باندې د کوټې په یو کور کې و. د ماپښین د لمانځه بعد ورغلو. پیر صاحب مبارک چې ورغلو د ښځو ډېر رش و باندې. ما چې د ښځو کیسه وویل، بس طبیعت مې خراب شو. سړي دا خو دوکانداري خدای دې نور خیر پېږدي. چې ورسره کښېناستو، دمونه وظیفې او دا شیان سره شروع دي. په دې مابین کې یو سړی رالی، ورته ویل وایي ورور مې ډېر ناجوړه دی. خلیفه صاحب مبارک داسې ناجوړه دی، له مرګه سره مخامخ دی. د ول دا خو دا پلانکی مرض دی. د دې مرض دپاره هغه ویل خو پلانکي راته وویل چې ته خلیفه صاحب مبارک ته ورسه، هغه به تا ته یو تعویض در ولي کړي. دی دا ډېر ښه تعویض کې دی دې مرض. دی ورته وایي اوس یې نسم کولی دا کار، زه یو خواته روان یم سفر باندې. هغه وایي زما داسې مجبوري ده، ته زما سره. دی ویل نه دا اسانه کار نه دی وامه،
دا به زه یوه ورځ مکمل تعویض لیکم. بیا چې زه تعویض ولیکم بیا به تا یو ښه خوندور تور پسه راوستلی، بیا دا تعویض زه د پسه په خوله باندې ورننه باسم چې تعویض د پسه په خوله کې بند سو، پسه مې پرېږدي حلال مې کوي، ستا ورور به ښه شي. ما دا د خبرې واورېدلې بالا ما په دا تعویض کې څه شي لیکې؟ وایي دا خو نو اخندزاده صاحب دا خو نو تعویضان دي، دا خو ډېر دا بیا جلا علم دی. وایم ته خدا د ظاهري دغو ملایان یاست په دې شیانو ستاسې سر نه خلاصېږي. ما قرآن و حدیث کې لیکې که نور شیان کې لیکې؟ که قرآن و حدیث کې لیکې دا د قرآن و د حدیث عزت دا سو چې د پسه په خوله یې ورننه بس. دا طریقه چا در ښوولې؟ د الله په خاطر باندې دا دوکانداري در یو حده پورې کوئ. د ظالم زامنو د خلکو مالونه خو مو وخوړله ډېر، د شکرانو په نامه باندې، د نظر په نامه باندې، د زیارت په نامه باندې، د پیرې په نامه باندې، د موریدې په نامه باندې خو د خلکو کورونه خراب کړه. دا د قرآن توهین خو مه کې کوئ، دا د الله د رسول د حدیثو توهین خو مه کې کوه. خو دا زموږ عقیده او ایمان دی. تاسې له دغو علماو پوښتنه وکړئ چې دا زموږ د امام صاحب په مذهب باندې دا تعویض سړی لیکي، دا تعویض په کوم ترتیب باندې لیکل کېږي؟ په دا تعویض کې به ته څه شي لیکې؟ زموږ د ټولو علماو پر دې باندې اتفاق دی چې تعویض باید په عربي باندې وي، او دا کم توري چې ته لیکې دا توري معنا بیا تا ته معلومه وي چې د دې څه معنا ده. هغه توري به نه لیکې چې په هغه اسرائیلي روایاتو باندې ثابت وي، هسې نه چې داسې کلمات یې ولیکې چې هغه کلمات کفري کلمات یي، چې کلمات کفري کلمات یي. دا کلمات به تا ته در معلومې عبراني ژبې باندې، په عبراني ژبه باندې بعضې کلمات یي موږ ته معنا نه ده معلومه، هغه کلمات به ته نه کې لیکې. یا بدوح د علماو ته دا کلمه معلومه ده، دا په دا تعویضانو کې ډېره لیکل کېږي. زموږ په تاواو دا سوال لیکلی دی چې د دغه توري لیکل دا صحیح دی که نه دی صحیح، معنا یې صحیح ده که فاسده ده. ته تعویض لیکې نو خو تعویض کې خو که زما د امام صاحب په مذهب باندې نو خو قرآن و حدیث به کې لیکې. نو قرآن و حدیث دغه عزت سو چې تېره وخت د پسه په خوله یې ورننه باسه، بیا پسه حلال که، بیا د دغه پسه غوښ خو نو حلال دي، دا خو نوم نه دي مرداري، دا پسه په دغه نیت باندې حلال سو، بیا به نو ته بیا به هغه سړی جوړېږي. دغه عقیده ده. نو ځکه زما ورونه دلته داسې کاروبار شروع دی، داسې د الله په دین باندې دوکانداري کېږي. دغه شیخ شهید رحیم الله چې شهید سوی دی، د قسم په الله که د الله په ذات قسم که دا په دې شهید سوی چې دې صغیره ګناه کوله یا دې کبیره ګناه کوله، یا نعوذ بالله شرابي و یا کبابي و یا غل و یا ډاکو یا د چا کور ته ورننوتلی، دا په دې خاطر باندې شهید کړي چې د دغو ظالمانو مخ ته ودرېدی، دغه ظالمان یې در غاړه ونیول. شته خو د الله په دین په نامه باندې دوکانداري شروع کړې ده. ته خو د الله په دین باندې خلک بېدینه کوې، ته خو د پیري او مریدې په نامه باندې خلک بېدینه کوې، ته خو د صوفیت په نامه باندې، د طریقت په نامه باندې، د شریعت په نامه باندې خلک د الله د دینه څخه بېدینه کوې. دغه کاروبار شروع د شیخ صاحب په مخ کې ودرېدی. آخري حد د دغه شیخ صاحب هغه چې د خپل ځان یې د الله په دین باندې قربان کړي. دا رقم خبرې دي زما ورونو، قسم په الله که به یا زما ونامه ته ضرورت، یا قسم په الله که به زما ملایې ته ضرورت، یا قسم په الله که به زما مدرسې ته ضرورت، یا قسم په الله که به مې دغې جلسې ته ضرورت. دا صرف او صرف د الله جل جلاله څخه بیریږم، د الله د خوف په خاطر باندې، د الله د بیرې په خاطر باندې دا خبرې درته کوم. د علما چې دی هغه به د علمي بیانونه درته وکړي، زه به دا ستاسې په ژبه ستاسې سره وغږېږم. زما مسجد ته زموږ مدرسه ده په کوټه کې، د کلندر صاحب د کلندر مکان په نامه باندې یو ځای دی زموږ د ځای سره. نو ما یو وخت بیان وکړي، د جمعې په ورځ په بیان کې مې دا وویل، ما دا د کلندر صاحب د زیارت په نامه باندې چې دا کوم ځای جوړ دی دا اوس څه شی دی؟ کلندر مکان دا معنا چې حضرت کلندر رحمت الله تعالی علیه چې د الله تبارک و تعالی په ولیانو کې یو ولی او نیک صالح سړی تیر سوی دی، هغه یو وخت دلته کوچ ته راغلی و، بیا پر کاسې روډ پر دا کلندر مکان دلته د به نو یو صدقې تیر کړی کښېنستلی وي. نور علم الله ته چاته معلومه نه ده، کلندر صاحب ډېر وختي تیر سوی او دا علاقه چې دا ټول دښت و بیابان، دا کاسې قبرستان سره تړلې علاقه ده، دا ټول کډیان وو، دا د ناستې ځای نه و، دلته کاریزونه وو، دغه وو، د کډیانو د علاقې. اوس دلته کلندر مکان جوړ سوی. نو ما د خپلو مقتدیانو ته ویل مله ای خلکو
خو موږ خو مسلمانان یو، پر الله به مې ایمان وي، د الله په رسول به مې ایمان وي، د الله د رسول په حدیثو به مې ایمان وي. موږ د امام صاحب مذهبیان ځان بولو. دا د کلندر مکان اوس په دغو شیانو کې ته په یو شي خو یې راته ثابت کړي دا اوس څنګه ځای دی، په کوم نیت باندې موږ ورسو؟ بیا کلندر مکان په دغه نیت باندې به موږ ورځو. هغه اخري حد یې نو دا دی چې یو نیک صالح سړی دلته کښېنستلی دی، د تبارک په نیت باندې موږ هغه ځای ته ورځو. بس ولا نور شی نشته په دې کې، نه په دې کې قرآن شته، نه حدیث شته، نه د امام صاحب قول شته، نه د یو ښه عالم قول لا په دې کې نشته. بس دا ځای به موږ وایو، په دې نیت باندې به موږ ورځو چې دلته حضرت کلندر رحمت الله تعالی علیه کښېنستلی دی، د برکت ځای دی، د برکت د تبارک په نیت باندې به موږ دلته ورځو. ښه نو تبارک پر ځای باندې د ده پر ځای باندې د یو نیک سړي پر ځای باندې د کښېنستلو پر ځای باندې سړی قبر جوړوي. تا خو قبر ورباندې جوړ کړی دی، بیا پر قبر باندې سربیره زانګو ویښتي دي، بیا شاوخوا ښه برېتور ځوانان ملنګان ورته ګرځي. بیا زموږ استازي د سیمې زموږ خوندې او مندې بیا ودې ته ورځي، بیا دا زانګو وځنګوي که اولاد نه درلودی بیا دا زانګو وځنګوي. ستاسې و مخته دي ډېره بېادبي معافي، ډېره بېادبي دي معافي. ما زما مقتدیانو ته ویله ما چې 40 کاله د یو ښځې اولاد نه وي، کلندر مکان ته یې ورولېدی، ځوانان ملنګان دي، قسم په خدای 2 غبرګ زامن یې پیدا شي. د کلندر مکان برکت نه دی، د ملنګانو برکت دی. دی برېتور ملنګان دي چې هر څونه وچوي قسم په خدای 2-3 اولادو کې پیدا شي. دغه زموږ ایمان دی، دا مو عقیده ده، دا مسلماني، دا اوس مسلماني ده. ته خدای قسم په الله یو څه وخت بعد به هغه د هندوستان د هندوانو چمونه موږ کوو. که دا دیوبندي علما نه وه او دا د الله د دین د الله په دین کې چې کوم خلک دکانداران دي دکانداري یې نه کړه بنده، د الله په ذات قسم هغه مړي ته سجده کوي، هغه انسان ته سجده کوي، هغه قبر ته سجده کوي، هغه اور ته سجده کوي، هغه ماران ته سجده کوي. موږ تاسې هم هغه شی دا له مخه چې شیخ صاحب مبارک ویل چې زموږ په کتابو کې داسې نه چې درواغ نشته. زما سره فتاوا شته، د تفتازاني صاحب فتاوا له ما سره پرته ده، د علامه تفتازاني صاحب فتاوا ده. په دې فتاوا کې یو قول د صوفیو د فتاوا سره نقل کړی دی. که یو چا مریضي درلوده او یو مشهوره زیارت و، دې زیارت ته دې ورسې پر دې باندې د طواف وکړي، د الله څه دا امید څه سړی د دې مرض ځي. ته خدای دا مسلماني دا اوس ایمان دی. د صوفیو فتاوا یې حواله د صوفیو فتاوا ورته ورکړې. راځي بالا پر دغه قبرو باندې طوافونه کوي، بیت الله شریفه څه کوي، هغه لیره ده، مصرف هم ډېر ورباندې راځي. پر دغه نږدې شاوخوا زیارتو باندې طوافونه شروع کړي، بالا پر دغه نیت باندې که خو دې په فتاوا کې لیکل د تفتازاني صاحب فتاوا معمولي خبره خو نه ده، دغه نه فتاوا ده، دونه یو جلد په دې کې دا لیکلې ده. حواله یې ورکړې د فتاوای صوفیه ته چې ته یو مشهوره زیارت پیدا کړه، د یو خاص مرض دپاره پر دغه زیارت باندې طواف وکړه، وشوته ورباندې پوره کړه، الله جل جلاله به دې له مریضۍ ښه کړي. خو دې زموږ د مذهب خلک دي، زموږ د مذهب فتاوا ده، بالا خبره خلاصه ده. ولې نه کوو، ولې نه شروع کوو د طوافونه پر قبرو باندې؟ دا داسې خبرې دي زما ورونو. د دغو ظالمانو، د دغو دکاندارانو، د دغو بېدینو خلکو لاره چا ونیول؟ د دیوبند علماو. د دیوبند علما دا ټوله بزرګان دي، دا ټوله صوفیان دي، حتی در داسې اندازې چې اکثره علما مشایخ د 4 طریقو خلیفګانو پیران دي، د 4 طریقو پیران دي. هغه دا کیسې نه کولې، هغه په زیارت کاروبار نه دی جوړ کړی، هغه له تعویضه کاروبار نه دی جوړ کړی، هغه له پیري او مریدي کاروبار نه دی جوړ کړی. زموږ په سیمه کې دا فتنه اوس پیدا ده، په راس کې بریلویت او سیفیت دی، او بیا به راولاړېږي پر هغو علماو باندې به د پنجپیري ټاپه لګوي. یعنې قسم په الله ماتې نسبت ته پنجپیري کړی. که به ما په ټوله زندګي د پنجپیر کلی لیدلی زو خدای، که به ما په ټوله زندګي په پنجپیري ملا باندې سبق ویلی زو خدای، که به ما په ټوله زندګي باندې د پنجپیر د ملا کتاب مطالعه کړی زو خدای، په دې نیت باندې چې زه به د ده د کتابو یو شی راواخلم. دغه مې استادان دي، مفتي رحمت الله شهید، مفتي روح الله صاحب، حفیظ فضل صاحب مرحوم، خپل والد صاحب مرحوم، دا زموږ ورور شیخ صاحب. دغه علما مې د شیخ سیف الرحمن صاحب د دیوبند فاضل، دغه علما زموږ استادان. شیخ نصیب خان صاحب د حقاني، داسې په وزیرستان کې په نورو ځای کې په کراچي کې دغه علما مو استادان. ولې زه په دې خاطر باندې پنجپیری یم
چې ما د ده دکانداري ورد کړه، ما د ده د پیري او د موریدي په نامه باندې چې د الله بندگان بېدینه کړي او ما هغه خبرې رد کړې. نو زما هغه خبره په مابینځ کې یېره شوه. ما چې دا بیان وکړي د کلندر مکان په متعلق باندې چې مه کوئ د الله په خاطر باندې. زیارت القبور دا سنت عمل دی، دا عبادت دی، په دې باندې الله سړي ته اجر ورکوي. چې ته د یو نیک او صالح سړي و قبر ته ورسې، هغه ته دعا وکړې، پر سنت طریقه باندې ورسې، دا عبادت دی، په دې باندې الله سړي ته اجر ورکوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. نیک صالح سړی مشور او اسې د مسلمانانو یو ایدرې ته ورسه، د دغو قبرو د زیارت په نیت باندې ورسه، الله تبارک وتعالی ته اجر درکوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. لیکن هلته به ته پر قبر باندې پرېوځې نه، هلته به د قبر خاورې نه خورې، هلته به پر قبر باندې طوافونه نه کوې، د قبر رشکۍ به له ځانه سره نه راوړې. دا غیر شرعي طریقه ده. دا په اسلام کې نشته وروره. نو ما چې د خپلو مقتدیانو ته دا وویل چې دا قبرستان ته چې تاسې ځئ و دا قلندر مکان ته، پیغلې ښځې و نه محرمو کسانو ته په غیر شرعي طریقه باندې په دین کې هېڅ اصل او حقیقت نه لري چې دا کوئ، خو دلته د لویو علماو زیارتونه دي. دلته عبدالله جبیري رحمت الله تعالی علیه ښخ دی، دلته مولانا عبدالغفور رحمت الله تعالی علیه ښخ دی، دلته مولانا محمد صدیق اخندزاده رحمت الله تعالی علیه ښخ دی، دلته د سوونو شهیدانو قبرونه دي. خو دغه زیارتو ته ورسئ پر سنت طریقه باندې. که تاسې رښتیا هم هغه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلوئ، هغه طریقه د زیارت کوئ، خو پر دغه طریقه باندې دغو علماو زیارتو ته ورسئ. تاسې و دغه د ظالمانو ته روان، هغه ټول چرسیان و رویان دلته ناست، پردي خلک پیغله ښځه روان دلته زنګو زنګوي. په کوم نیت یې زنګوي؟ دا کم دین دی؟ دا کم مذهب دی؟ دا خو د څلورو مذهبو کې خو دا شی نشته. دا خو د امام صاحب مذهب نه دی، دا خو دین دی نه، دا اسلام نه دی. نو دا څه شي دی؟ ته راته ووایه. نو زموږ په کلي کې یوه ښځه ده، هغه بیا دا کلي ته دا ویل دی چې زه شاپیرۍ لرم. ما ته د یو چا په نامه باندې حال راواستوي، وایي مولوي صاحب ته ووایه پر دغه لویو انبیاو اولیاو، په دغه لویو انبیاو باندې مه لګېږه. پر چا باندې؟ پر انبیاو باندې. نو ما خو کلندر صاحب زیارت یاد کړی و، مکان مې یاد کړی و، هغه هم په انبیاو کې شمار شو. داسې کیسې دي، دا عقیده ده، دا ایمان. دا دې ته مو ښځې را روانې دي، دا وایي زه شاپیرۍ لرم، بیا تاویزان ورکاږي. نو د دې دا عقیده ده. کلندر صاحب یې په انبیاو کې راوستی او بیا ورته ویلي مولوي صاحب ته وایه شویوي دي، پر د انبیاو مه لګېږه، د انبیاو په مقامو باندې مه لګېږه، شویوي دي. کلندر صاحب کلندر مکان راته ښیي. نو چې دا د پیرې عقیده ده، مریدان چې ورته را روان دي هغوی به بیا څه عقیده وي؟ بیا به څه سره وایي؟ زموږ یو ماما دی، ډېر ساده سړی. یو وخت راغلی و زموږ کور، زه په غوښ کې لږ مریض وم. نو زنانه ورسره راغلې، د ماما قریبان مې دي. زه چې کور ته رالم، زما د امامتو د مدرسه سره لرې ده. چې رالمه د کور زنانې راته وایي، وایي د ماما سره د ماما پلانکۍ زنانه ورسره راغلې ده، د ده قریبه ده، هغه داسې پیرانان لري، حالات وایي. نو موږ ستا په باره کې پوښتنه ځینې وکړل، هغه ویل دی په ده باندې ډېر بد تاویزان شوي دي. مل څه وایه؟ دا خو ښه شو چې په دې باندې خبر شوم چې پر ما تاویزان شوي دي. اوس نو زه مریض یم، زما ته د خپله مریضي معلومه ده، زه به څه تکلیف ډاکټر ته تللی یم، دوا خورمه، دا ظاهري ناجوړي مې ده. خیر چې رالمه ماما مکرینې ماما راته وایي دا خو ډېره نیکه زنانه ده، ډېره ښه ښځه ده، دا پالج مریضي وهلې ده. پالج خو نه پېژنئ، دا موږ ته یې پخوا ګوزڼ ورته ویل، پالج ناجوړي ده، سړي چې لاس پښه مړه شي، دا پالج مریضي دا ښځه وهلې ده. که چیرې دغه ښځې ته پیرانان راله، بیا یې ولاړوي، بیا ګرځوي، او که پیرانان ځینې ولاړه، بیا دا نشي ولاړېدلی. دې خبرې مې ډېر په تعجب کې واچوله. ښه ماما جانه نو څنګه راغلی، چیرې روانې د خیر سره؟ ولا راغلی یم، دا زنانه د پیرانانو ډېره په عذابه کړه. نو هغو دا وویل چې موږ نور د دې علاج هم کوو، د دا پالج د مریضۍ به هم در خلاص کړو، خو له موږ سره یوه وفا وکړئ، موږ د کلندر صاحب رحمت الله تعالی علیه مریدان یو. دا ښځه، موږ د دې ښځې سره ځو، دا ښځه بوځي د کلندر صاحب زیارت ته، هلته موږ ځینې پاته کېږو، د آینده دپاره به دې ته پیری هم نه راځي، او دې د پیرانانو د پالج مریضي به هم ښه شي.
بس دا ښځه دا رقم ده که پیرانانو ونیول بیا غږېږم ګرځم او که پیری ځینې ولاړ بیا نسي ولاړېدی بیا فالج والېده. زه چې رالم جمعې شپه تېره شوه د هفتې شپه کور وکسار مې د هفتې د ورځې اوس ورته انتظار یم څه وخت به پیرانان ونیسي خو دا پرته ده اوس نسي ولاړېدلی. نو د هفتې د ورځې سبقان مې ورته قضا کړ. کوټه کې سره ناست مې ماپښین دا وخت دی ما و ماما چای سره خورو کوچنیان نو رامنډې کوي هله ښځه پیرانان ونیول. نو ښه ماشاءالله دي. زما سره یوه شرح وه د ریاض الصالحین دلیل المتقین په نامه باندې که کم نوم یې راسه هیر سو دا دلته ما کتله زه م ناست یم ماما هم راسره ناست ماما ته مې مال رابیا غواړه هغه وویل سمه ده بس مال راسه شرمېږي خو ویل شپېره یې راسي بیا پکې چا په کیسه کې رانوي مال دا خو ډېره ښه خبره ما او ماما ناست وروره ښځه پیرانانو ونیول رایه وستله چې رایه وستله دا کوټه چې راننوتله سلام یې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ماما سلام ورکړ زه د سلام د جواب هم شرمېدم لږ مې ځان هم دی مخ مې بل طرف ته ګرځولی و. ماما ورته وایي په خیر رالاست. ماما ته هم سلام دی واچوئ که پیرانانو واچوئ؟ یا د پیرانانو سلام واچوئ. ښه عمل زه ښه کښېنستله بلا هم ستړي مه سئ وایي خیر اوسه وایم تاسې اوس د الله رب العزت دا بل مخلوق یاست جنیات یاست وایي و موږ جنیات د کوم ځای یاست د غزني ښه ماشاءالله دي مال دا خو ښه سو موږ هم اصلي د غزني یو وایي موږ هم د غزني یو. مال په تې کې هم داسې قبیلې و قومونه شته لکه دا اوس یو اندړ دی بل ترکی دی بل سلیمان خیل دی بل کاکړ دی بل اسکزی په تې کې وایي و موږ کې هم دا قومونه شته. بس دغه ځای خو مې باندې وویلې بلې خوا ته مې خبره بوت مال دا د الله دین دی نو زه یقیني داسې په زړه کې دی لږ ځینې خوفزده م وم خو د دوی درواغو بیرولی وم نو هلته مې بیا خپلې کلمات یې شروع کړې هغه حصار یې بولي دا مې وکړي بله مې ورته وویل مال تاسې مسلمانان یاست و الحمدلله موږ مسلمانان یو مال پلار نیکه مو مسلمانان دي وایي و هغه مسلمانان دي نو مال نو ټول قوم و قبیله به مسلمانان دي وایي و ټول قوم قبیله به مسلمانان دي. نو مال دا یوه مسله نه رامعلومېږي څه شی خو ته یم زه وایي و په ډېرو شیانو خبر یم ډېر دین مو څنګه نه دی زده. مال په دغه یوه مسله کې ډېر شکمن یم دغه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرق نه راته کېږي چې دا اوس د دو دغه څه فرق دی. بله وایي دا خو نو ټوله نبیان دي دا خو نبیان دي نو په نبیانو کې خو نو بس امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا نبی دی او محمد رسول الله نبی دی دوی د مسلمانان بس په پوه سولم چې د ښځې عقل دی نور خو بله بې علمه جاهله ښځه بله نور نه په پوهېږي مال زه ښه دی نو دا خو زه ولاک درته اوس په دې باندې خبر ماما ته مې وویل مال ماما تا داسې قیمتي خلک له ځانه سره ساتلي دي زه په دې در اوس ولاک خبر یم چې امام ابو اعظم رحمت الله تعالی علیه دا هم نبي دی دا هم پیغمبر موږ خو په دې خبره دا یو عالم دی دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د الله د قرآن او د الله د رسول د حدیثو ښه تشریح کړې ده موږ د ده د تشریح مطابق په دا دین باندې عمل کوو. ماشاءالله دا یو عالم دی زه په دې نه وم خبر چې دا پیغمبر بله وایي پر دا خو ښکرته نبیان دي بېرته زړې خبرې ورته رالم مال ښه نو تاسې دا غلجي بیا مال دا قومونه چې دي د پښتانه دا دوه مشهوره قومونه یو غلجی دی بل درانی دی ته یې غلجي یاست که درانی یاست یا موږ غلجي یو ماشاءالله دي نو په غلجي کې څوک یاست وایي موږ اندړ یو ما زه ولاکه درته اوس په خبر یم موږ الحمدلله اندړ یو موږ پیرانانو کې موږ تر ورونه لرو زه په دې نه وم خبر ډېر خوشحاله سوم ستاسې په قرابت باندې الله دې تاسې ته اجر درکړي الله مو ژوندي لره بس دا خو اوس لا ښه سو نو بس کله کله را باندې راګرځئ دا زموږ کور دی دا زموږ ځای دی هلته مې مدرسه ده بس دا خبرې سره وکړې بله خو نو پردۍ ښځه وه په خبره مقصد باندې پوه سوم بله دوی ول صدقه یې ناست و مال ته اجازه ده که ځئ ولاړ سئ که ګرځئ وګرځېږئ نو خو دا بل وخت نشي ګرځېدلی چې پیرانان ورته راسي بیا د دې د فالج مریضي ښه شي بیا ښځه ګرځي په کور کې ښځه ولاړه ووتله ماما ته مې ویل مال ماما د الله په خاطر باندې ما کوم مسلمان یې پر خدای به دې ایمان یې د خدای په رسول به دې ایمان دا ته اوس څه چمونه کوې دا ته اوس چیرې روان یې بله وایي ګوره ته ما ته داسې لږ سره ښورېدلی معلومېږي په دا شیانو باندې به نه لګېږي مال ماما پوښتنه درڅه کوم ته مسلمان یې دا ښځې دا اوس څنګه خبرې کولې ما کوم ماما
دا ښځه مشکل لري، دا د کور یو درد لري، یو تکلیف لري. دا ښځه د الله په ذات قسم که پر دې باندې پیرانان ناست او د الله په ذات مې د قسم که به دا ښځه ناجوړه معلومات وکړه دا ښځه مشکل لري په کور کې. د هغه مشکل او درد څه بل رقم ځان نشي خلاصول بې له ټګۍ مه سوه. ماما چې شورت ووالئ بلاول وایي دا بېادبي دې ستوي مخ ته ډېره ما وایي دا مېړی ډېر خرکوس سړی دی، بله ښځه یې کړې ده د دې په کیسه کې لاوله کړې. ماما داسې کیسه وکړه حال ووایه. بله و دې ته یې په کور کې یوه خونه ورکړې ده، په هغه کې اچولې ده. بس دا نور هېڅ په کیسه کې الا نه دي، هېڅ سر نه پسې ګرځي. دا ښځه اوس دا رقم مریضه ماما دا نه پیرانان دي، دا ښځې سره ظلم کېږي، ناجایز ورسره کېږي، څوک یې د درد اورېدلو ده نسته. نو ځان یې پر پیرانانو باندې واچوئ. کې کار ته زړه غوښتی، ګرځېدو ته یې زړه غوښتی، به ښه بانه یې جوړه کړې ده، پیرانان یې راولاړئ ګرځوي. او که چیرې کار زړه نه غوښتی بس دا پالي جوالې ده، دا به پرته یې هلته په کوټه کې. د ښځې درد واوره. دا رقم فتنې دي زما ورونه. شپه 2 شپې یې وکړې، بله ورځ یې ورته وویل چې بیا پیرانانو نیولې ده. ماما ته یې وویل ته دا وکړئ ما ته کرایه راکړئ موږ ته، بس نور موږ ته تکلیف نه درکوو، در کلندر صاحب در زیارت ته موږ خپله ځو. ماما راولاړ څه وایي 40,000 روپۍ ورکړي وې ښځې. ښځې هغه په جیب کې واچولې، پیرانانو لاړه، ښځه جوړه سوله، کلندر صاحب مبارک زیارت مارت ټول پاتې شو. موږ په داسې فتنو کې لویېدلي یو، په داسې بېدینیو کې موږ لویېدلي یو، داسې دوکانداري خلک پر موږ باندې کوي، داسې د الله د دین څخه ګپه او مسخرې جوړې کړي دي. نو ځکه زما ورونو دا د دیوبند علما چې دي، دا د دیوبند علما دا حقیقي د الله او د الله د رسول د دین خادمان دي. دا حقیقتا د الله په دین باندې زړه درد کوي. دا داسې ظالمان سته په داسې نومانو باندې، په داسې طریقه باندې داسې مسلمانان بېدینه کوي. د دیوبند په علما کې ښه علما شته، د دیوبند په علما کې ښه مفتیان شته، د دیوبند په علماو کې ښه مشایخ شته، د دیوبند په علماو کې ښه پیران شته. که تاسې تعلق جوړوئ یا شناخت کوئ یا رښتیا د الله په دین باندې زړه خوږېږي، اوله ور دا پوښتنه کوه چې دا پیر صاحب د دیوبند د علماو سره تړلی دی که نه دی. که تړلی و ملاقات ته یې ورځه، صحبت ته یې ورځه، مجلس ته یې ورځه، ورسره کښېنم، الله جل جلاله به تا ته اجر و ثواب په دغه نیت باندې چې ته د یو حقاني عالم او زیارت ورغلی، الله تبارک وتعالی به تا ته اجر او ثواب درکړي. او که دا در معلومه شوه چې دا د دیوبند سره تعلق نه لري، بریلوی دی، صیفی دی یا نورې بلاوي دي، د الله په خاطر باندې دا مو بېدینه کوي، دا مو له ایمان هم خلاصوي، دا مو له عقیدې هم خلاصوي، دا د شکرانې په نوم باندې کاروبار در باندې کوي، دا د موریدي په نامه باندې دکانداري در باندې کوي، دا د پیرې په نامه باندې کاروبار در سره کوي، خپلې ګټې به یې، خپل کاروبار به یې شروع وي، د زیارت په نامه باندې به هم کاروبار در باندې کوي. د ده مقصد والله العظیم که یا ستا دین دی یا ستا مذهب دی یا ستا عقیده ده، د ده مقصد دا خېټه ده. دا خېټه د ده خېټه چې ډکه وي، د ده په جیب کې چې روپۍ وي، نه دی نه ستا د ایمان په کیسه کې دی، نه ستا د عقیدې په کیسه کې دی، نه ستا د دین په کیسه کې دی، د هېڅ شي دی ولاک په کیسه کې دی. ځکه د دغو حقاني علماو ملګري سئ، د دې حقاني علماو لاس ونیسئ، دغه د حقاني صوفیانو بزرګان خلیفګانو پیران د دوی لمن ټینګه کوي، د دوی ملګري سئ، دا مو نه بېدینه کوي، دا بیا کاروبار نه در باندې کوي. نو دا یو څو خبرې وې ستاسې ودرانه حضور ته مې عرض کړې. مقصد مې قسم په الله که بیان و، قسم په الله که مې دا مقصد و چې زه دې پر دا سټیل باندې کښېنم او تاسې دې بیان وکړم، خو د زړه درد مې در سره شریک کړي. دا نو ډېرې دا رقم کیسې دي، ډېرې چې اوس یې څو کیسې نه ور درم ماښام اذان ته په مټي خلاص. د داسې عزتمندو کور اوسه، د داسې دیندارو کور اوسه، د داسې مخلصینو کور اوسه، د مجاهدینو له کور اوسه چې دا خلکو دا د الله په دین په نامه باندې بېدینه کړي دي، د پیري او د موریدي په نامه باندې بېدینه کړي دي، او د طریقت په نامه یې بېدینه کړي دي. قسم په الله چې کیسې درته وکړم دا ګوتې به په غاښو باندې ونیسئ چې دا څه وایي. داسې دا خلک د الله د دینه سره داسې جلا کړي دي. نوم به چی ورته اخلي؟ د امام صاحب د مذهب نوم به د چی ورته کوي؟ د پیر صاحب په نامه نوم به چی شي؟ د خلیفه صاحب نوم وي. لیکن دی به چی شي؟ دی به بین الاقوامي جاهل وي. دغه جاهل کیسه مې درته وکړه چې له دغه ځایه د یو مؤمن مسلمان سینه په سعودي کې ویني او زیپه وربدولی سي. په دې باندې پوهېږي چې دا لطیفه شروع ده
او د دغې لطیفې نور پوخ دی، نور دې دا سړی د دغې لطیفې توجه پرېږدي بلې ته دې واوړي او دی یې له دې ځایه ورښیي. خو دلته دا قرآن چې د ایمان ورباندې راوړي په دې قرآن نه دی خبر. د دغو شیانو سره بیداره اوسئ. او یو مهمه خبره بله دا ده چې د علماو څخه دین زده کړي، مجبوره یې کوي ودې ته. مولوي صاحب هر عالم دا نه وي چې خامخا په خلکو پسې روان سي ته راځه دین در وښیم. علماو کې خامخا خوا یې بده وي، در سمایوس وي، دا دین نه درته بیانوي. که یو موقع ورته پیدا سوی امامت وځی و درته بیانوي، که نور به مولوي صاحب وي، شیخ الحدیث وي، شیخ القرآن وي، ښه عالم وي، لیکن تا ته ولا که تلفظ ماله ووایي له تاسې هغه دغه وایي خو راځه کې زده کوم. تاسې کوشش دا وکړئ په د خپلو مسجدو کې د خپلو علماو ته ووایاست چې موږ ته یو کوچنی کتاب د حدیثو را شروع کړه چې موږ حدیث زده کړو، موږ د حدیثو خوند وګورو، موږ په دې باندې پوه شو چې زموږ امام صاحب امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د امام صاحب مذهب د زیارت د کولو طریقه یې څنګه ده. موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په مذهب کې پیریو موریدي څنګه ده. موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په مذهب کې سړی له یو چا تعویض څنګه اخیستلی سي. زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په مذهب کې سړی یو قبر ته ځي او د دغه قبر چې نیک و صالح سړی دی هلته دی دعا کوي او توسل کوي. دا د توسل چې شته وایي په دې باندې ځان پوه کړي. د توسل زموږ د مسلک زموږ د مذهب یو مهمه مسله ده. خلک قبر ته ولاړي و قبر له قبره والا یې غواړي. خلک د زیارت په نامه باندې قبر ته ورځي، د قبر عبادت کوي. تاسې دا ځای زده کړئ له د خپلو علماو چې و مولوي صاحب زموږ مذهب عقیده ایمان د قبر د کولو طریقه څنګه ده، د قبر سره د دعا کولو طریقه څنګه ده، د خوردې طریقه څنګه ده، د اسقاط د ګرځولو طریقه څنګه ده، د فاتحې د کولو طریقه څنګه ده، د یو چا مرید کېدل په څنګه ترتیب وي. خلک نن یو چا ژره خریلي دغونه بریتونه یې بلې په پښو کې ورپروت و د ظالم زو پیر یې بولې. دا پیري و مریدي له دا قرآن او له حدیث سره یو شی دی که جلا ده. که یو شی وي نو خوا دې مخامخ یې وینې چې بې دینه دی، مخامخ یې وینې چې ژره خریلې ده، مخامخ یې وینې چې سود کوي، مخامخ یې وینې چې سپي جنګوي، مخامخ یې وینې چې په پردیو ښځو کې لوېدلی دی. دا بیا څنګه پیر کېدلی سي؟ ځکه زما ورونو دا یو عرض دی درته، خواست دی درته. دا زموږ د ایمان او د عقیدې خبرې دي. دا د خپلو علماو زده کړئ. دا علما دې ته مجبوره کړئ چې مولوي صاحب ما ته به دا شیان راښیې، ما ته به دا عقیده راښیې، ما ته به دا مذهب راښیې، ما ته به دا مسلک راښیې. موږ او ستاسې د دنیا او د آخرت خیر به مو الله رب العزت په نصیب. په اخر کې زه نور د خپل بیان ختموم. دغه زما عامو ورونو ته زه یو دم ورښیم. ګورئ زموږ ته ډېر خلک راځي ما ته راسي وایي مولوي صاحب زما کتابخانه ده، وایي په دا کتابو کې وګوره داسې د غمو سره مخامخ دا څه مشکل دی. د مسلمان به ته خدای دا عقیده وایي ظالمه د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې باندې نو خبر چې سبا به زما دلته 80 نفره صحابه کرام شهیدانېږي پر دې میدان باندې پراته ټوټه ټوټه. دی راځي ما ته وایي مولوي صاحب ته دا کتابو کې وګوره داسې کاروبار خراب دی، دا څه مشکل دی زما. دی راسي دا درته وایي. بیا دا درته ووایي یاره مولوي صاحب یو سړی راغلی و ورور یې راوستلی و، کیسه یې اوږده ده، زه هغه خاص تور یې درته وایم. راسره ناست دی وایي مولوي صاحب ما د دم طریقه ور وښوده، ما دا رقم دم کوه الله جل جلاله به دې له غمولو مصیبتو وساتي. ولا مولوي صاحب یو باطلنامه به هم رالیکې. ته دا زما خبره واورېدل باطلنامه به رالیکې. باطلنامه خو نو ته یې هم اورېدلې ده. مال باطلنامه وایي و مال د باطلنامه بیا څه شي ده؟ وایي ولې باطلنامه خو لیکل کېږي مولوي صاحب ته خدای ځان راته واچوئ دغونه کتابونه درته پرته یو ښه زوروره باطلنامه به رالیکې. تر دې له مخه یې دا راته چې په کراچۍ کې مې ځای دی، ښه ده چې دا زما خبرې که ورسېدلې وای به وري په کراچۍ کې مې ځای دی. ګوره که کراچۍ ته رالې دلته هلته دې خدمت کوم، په کوټه کې کار څه خدمت و دی تجارت مې دی دی کاروبار مې دی. دا کیسې هم راته وکړلې. بله ملته ماته خالد دونه سر را خلاص کړه چې دا باطلنامه چې ته په ما باندې لیکې دا دی تعویض. وایي و تعویض مال دا باطلنامه چې سړی ولیکي دا سړی بیا نه مسکین کېږي. نو خو باطلنامه خو د دغه شي دپاره وي.
خو باطلنامه ولیکه بیا مسکین کېږي نه، باطلنامه ولیکه بیا ناجوړه کېږي نه، باطلنامه ولیکه بیا دښمنان نه پیدا کېږي، باطلنامه ولیکه چې ټول خلک دې مریدان شي. خو دغه شی به باطلنامه که باطلنامه بل ټکټ دی د جنت ته سړی سیده جنت ته بیایي. خو دا شی به من وروره که داسې یو شی وای دا زموږ په دین کې چې سړی د ځان لپاره لیکلی وي سړی نه مسکین کېدلی، نو زموږ ملایان خو به اوس ټول ارپتیان وای. او که چیرې بیا د باطلنامه په نامه باندې یو داسې شی و چې سړی نه ناجوړه کېږي، نو خو زموږ په کور کې 600 کاله کې د 600 کالو کتابونه پراته دي. د 952 هجري قرآن شریف لا زموږ په کور کې پروت، یعنې دویم تاریخ دی، اول تاریخ یې نه دی معلوم. دویم وار یې ورکې وروړي دي، پر هغه تاریخ لیکل شوی 952 هجري. نو 600 کاله کتابونه زما په کور کې پراته دي. ما د الله په ذات قسم کوم ماته په دا ټولو کتابو کې د کلمات معلوم وي چې سړی ولیکي بیا نه مسکین کېږي، که سړی ولیکلی بیا نه ناجوړه کېږي، که سړی ولیکي بیا دښمنان نشي براتللی، یا سړی ولیکي د ده ټوله خلک مریدان کېږي، د خلک یې تابعداره کېږي. ما ته دا شی نه دی معلوم. نو ته باطلنامه څه شي بولې؟ وای بس نو خو ما خو اورېدلې باطلنامه ده. ما نو زه به له تا یو پوښتنه وکړم، باطلنامه کې قرآن لیکل کېږي که بل شی؟ و یا قرآن کې لیکل کېږي؟ نو خو یا به قرآن شریف یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې لیکي، نو خو دغه شیان به بل شی خو نه دي. نو ښه په باطلنامه کې چې ته دا قرآن لیکې، نو په باطلنامه کې خو ټول قرآن سړی نشي لیکلی. نو خامخا به په باطلنامه کې ته یو صورت لیکې، مثلا ته فرض کړه سورت یاسین سره کې ولیکې، یا به دا کوچني یو 15 سورته کې لیکې. ته فرض کړه یوه بسته پاره چې موږ ته یې سپاره بولو، دا بسته سپاره ته کې ولیکه، نو دا به زه تا ته در ولیکم. او دا رقم اخلاص خو له تا سره نه ولا که پیر وکړي نه بل څوک ته سره وکړي، نو زه به تا ته دا ولیکم. نو زه له تا یو پوښتنه کوم، دا زما په قلم، زما په کاغذ، زما په سایه لیکل سوې باطلنامه چې دا ته یې بولې، داسې زه تا ته درکړم دا مؤثره بولې چې ته کور ته بوځې، دا د غمو د مشکلاتو د مریضیو دفع ورباندې کېږي. نو هغه قرآن چې تا ایمان ورباندې راوړی دی او زما در لیکلو ښه لیکل سوی دی او ستی په کور کې پروت دی، هغه مؤثر نه بولې، په هغې د ایمان عقیده نشته. دا ټول قرآن چې دا ستی په کور کې پروت دی، دې قرآن دې دا یقین نه دی چې دا قرآن به باطلنامه یي، د ټولو شیانو دفع به یي، د ټولو مضرو شیانو دفع به ورباندې کېږي. دا ما چې په قلم باندې در ولیکي، په کاغذ مې در ولیکي، دا مؤثر بولې. دا یو څو توري او یو صورت یا یو څو صورتونه، څنګه عقیده دي ده؟ هغه سړی کور ودان وایي اوس په خبره لږ سر خلاص، اوس دې لږ په خبره باندې پوه کړه. دا رقم خبرې دي، دا یقیني اوس باطلنامه تعویض ولیکه، زموږ ایمان دی، عقیده مو ده، زموږ مسلک دی، تعویض لیکل صحیح دي، لیکن طریقه یې معلومه که. تعویض ته یې ور طریقه معلومه که ته کې لیکې چې شي. زموږ په کلي کې یو سید دی، یو څو شپې له مخه یې ما ته تعویضان راوړه، دغه نه تعویضان تقریبا په 2 لپو کې راخیستل کېدله چې ټول مې خلاص کړ. په ټولو تعویضانو کې قسم په الله د فرعون او د شداد او د نمرود مان لیکلي وو. دا اوس تعویض دی ته خدای؟ ته مسلمان یې ته دا لیکې؟ ته مسلمان یې ستا ودیت عقیده ده؟ ستا او د هندو د یو بېدینه خو د مثقاله ذرة فرق نشته. ته تعویض ولیکه پر طریقه، پر هغه طریقه یې ولیکه چې هغه شرعي طریقه ده. ته تعویض ولیکه د هغه دیوبند او علماو له مسلکه سره برابر یې ولیکه. ته تعویض ولیکه قرآن کې ولیکه، ته تعویض ولیکه حدیث کې ولیکه. تا په تعویض کې چې لیکلي دي د الله بنده، دا رقم خبرې دي زما ورونه. نو زه په اخر کې زموږ الحمدلله زموږ د دغې جلسې یو خاص میلمه محترم مولانا عبدالغفور حیدري صاحب هم دا دې راورسېدی، هغه به تاسو ته بیان کړي. زما داسې ګمان کېږي یو به د حضرت حیدري صاحب بیان وي، یو به د شیخ صاحب بیان وي، بس جلسه نوره ختمه ده. نو بالا انشاءالله تعالی موږ او تاسو به سره ځو، الله دې د ستاسې ناستې قبوله کړي. زه یو شی در ښیم، ګورئ ډېره مهمه ده زما ورونه. زموږ هر سړی دې ته ضرورت دی، ځان د حفاظت لپاره ضرورت، د ایمان د حفاظت، د عقیدې د حفاظت، د انسي شیاطینو څخه، د جیني شیاطینو څخه د حفاظت زموږ ضرورت دی. لیکن ګورئ زه تاسو ته یو تعویض در ښیم، بهترین تعویض در دغې ځمکې چې نیولې در عرشه پورې، در دې بهترین تعویض بل نشته بیا په دنیا کې. او زه در ښیم ډېر مهم تعویض دی، دا ډېر مهم دم دی، دا ډېر مهم علاج دی، دا ډېرې مهمې د حفاظت کلمات دي. هغه دا دي، ګورئ یو وارې الحمدلله، یو وارې آیت کرسي شریفه او 3 اخري سورتونه، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دا 3 سورتونه 3 وارې ویل کېږي.
الحمدلله یو واري آیت کرسي شریفه یو واري 3 اخري سورتونه دا 3 واري ویل کېږي. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. د ویلو ټیم چې دی 6 وخته ویل کېږي. د هر منځه وروسته یې وایاست او یو د بېدېدلو په وخت کې وایاست. صرف د بېدېدلو په وخت کې ترتیب دا رقم دی چې پر بستره پرېوتې بیا پر دا لاس باندې چوف کړه، له سره نیولې چې تر څو پورې د لاس غځېږي تر هغه ځای پورې دا لاس پر دا خپل بدن باندې تېر کړه 3 واري. یو واري دې وویل چوف وکې له مخه نیولې بیا در دا لاس د رسېدلو پورې 2 وار 3 وار او در دا 6 لمنځو وروسته یې بس ووایه پر ځان یې باندې چوف کړه. در دې بهترین تعویض، در دې بهترین کلمات، در دې مهمه کلمات، در دې د برکت کلمات په دا روی زمین کې نه په ځمکه کې شته نه په اسمان کې. الله جل جلاله دا مشترک شوی دا بهترین دم دی، بهترین تعویض. دا رقم که خپل نه جوړه وس که اولادونه نه جوړه دا په دې درشایم چې د ټګانو خلاص او تی به دا وس اجازه خدا د شته مؤمن د ستا ایمان اجازه ده. که بل اجازه غواړي 2 نمبرې اجازه هغه بیا زه درته کوم، زما له طرفه درته اجازه ده کوي. پر ځان باندې هم وایاست، پر نور مؤمنانو باندې هم وایاست. الله رب العزت ستاسې ناسته قبوله کړي. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې دا اخلاص، دا محبت د الله د دین په خاطر باندې چې الله په دین په خاطر سره راټول شوي الله دې په خپل دربار کې قبول کړي. که زما په خبرو کې داسې خبرې سوي چې هغه د الله او د الله د رسول ناخوښ وي هغه په ما پورې اړه لري، الله زه د الله څخه د هغو خبرو معافي غواړم، بخښه غواړم، الله دې د هغو خبرو معافي ماته وکړي. او که به داسې خبرې سوي چې د الله او د الله د رسول به خوښ شي الله دې په خپل دربار کې قبول کړي. الله رب العزت یې زموږ او ستاسې د زړه د سکون او د اطمینان سبب وګرځي او د دنیا او د آخرت د خیر سبب دی الله جل جلاله وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.